داخل لے کمال جواب رام کی سپی پوئیگم نا بتاؤ اس مثال درکم زمون اگو باندی پرشتے دی کرامن کاتبین دائی کے نا زمونگا عقیدہ دا زمون عبدالرحمن دے دیرا دے ما توی مفتی سے زمانہ موبائل چرت ولوے دو تدی کسانو تا اعلانو کہ زمان موبائل کو چاہ نہیں کہتا لے ما اعلان کو قاری پر رحمت اللہ صاحب را پاس رو ما تو یار دن لگ تپوسو کما ہوتی سے تپوستے ہو کما وی تدتا ہوا ہے چه کرامن کاتبین شتیستا بوگو بندی اوشتره تدا جوند دغه ملائک ژوندۍ غړي او ژوندۍ کړه ما نو د دېونه د بوسو کې کنه دا استاد سره هر وخت در سره دا ملائک ورته وې ته بوسته وکا هغه زمام موبایل کم سي کې پاتې شوی ملائکو دیو تعالی جواب تر کې درو به خی کنه عبدالرحمن تمام ویل رحمان تپوس نه کوي ولې نه کوي د عبدالرحمن تپوس نه کول اخر دې خبرې دلیل نه ګرځي چې دغه کرامن کاتبین ملائک مړ دي خو ها دې تپوس ځکه نه کوي دې ته یقین دې کزه تپوس وکم هغه مال جواب راکي ولکن لا تشورون زرا هغه په جواب باندې نه پويږم را دیو جن جواب نه کوم دیو جن تپوس نه کوم د دیو جن نه چې هغه زمړ غنم نعوذ بالله دا قسمه شکوک شبهات اعتراضات دا حصہ ستا عقل بسې منځ د حدیثو خلاف په عقل استعماله چدی بچی ته بسې عقل به سي د حدیثو خلاف خپل عقل راغسته گمراهی طرف رواني یاد وساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات دا د درې سلويخ احادیثونه د قران د آیاتونو نه دلالت النصر ته احادیثونه په عبارت النصر اجماع د امت په حیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه شک شوبه جایز نه ده او څوک چې دې منکر دي زمونږ د علماء دیوبند فتوا ده د اهل سنت والجماعت د علماء فتوا ده دا سړی گمراه دی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی د مستقل امام جوړول د مکروه تحریمی دي او ویزه تاسو ته وایم د موږ روزه مبارک ته زور سره بارزو زمونږ پیغمبر د فن دلتا مونږ چې کله په زور ال تسل درود سلام ولولو مونږ له جواب راکړی هغه کته چې برای راسه ناوري چې نږدې ورشي نو به تسل زی روزه مبارک ته ستارتلو مقصد سره یو طرف ته بریلیان راپورته شو هر ځکه موجود دی نبی رسول الله د دې جنې چې شروع کړي نو موږ تاسو سره زی روزه مبارک ته تاسو وایئ چې نبی رسول الله په هر ځکه موجود دی کنه به روزه مبارک ته زی سره پارخه التر پنځبریان و بیان رااله وینا الته چې ورشي هم نه اوري پخبلا نو لکه تاسو ورته به سره زی سره پارځي مونږ دیو بنديان وایو د دې جنې ورته پرشتي راسي الته روزي مبارک ته چې ورشي به پخپل باندې اوري زموږ حق دی چې روزي مبارک ته ورشو مسلمانان یو بر محترم عرض میرا کو حیات الانبیاء دا زمونږ اجماعي عقیده رسول د خطا نه کې بده کی کله وخت ان شاء الله یو جمعه دوه بس کله تاسو ته بده باندې واسو کوم ان شاء الله بر العرض میکو د نبی علی السلام روزي مبارک لورتګ دا یو لوی اجر لري لوی ثوابونه لري لوی عبادت ته ده حدیث کې راځي حضرت کعب رضی الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام روزه مبارک ته د ورځ یم او یا زر فرشتي حاضرېږي چې کله شپشي بیا او یا زر فرشتي حاضرېږي او یا زر د ورځي او یا زر د شپې د نبی علیہ السلام قبر مبارک خپل ګیره کې اغسته روزه مبارکه خپل ګیره کې اغسته درې واړه قبرونه او هو نبی علیہ السلام درود سلام وای څوک چې دغلته حاضرې کوي دا وی لپاره دعا غواړي د مغفرت د غزي ته ورتک د لوی اجر لري د اجر نه دغه خالی نه دي نن سبا وابیان او دغه پنځپریان او دغه ټول خلک داتا منکای مخکې ور تیر کال ما سره د تاکال یو ارباب دی یو پروګرام ته بوتلم گاڑی کې را سره نو ما ته وې چې زما پلار کټر وابي لوی وابي بل چې کله حج لاړو ول به توبه وسته واپس راغله ما ته ولي ول الته ورته وابيان ویل چې روزه مبارک له سر پاره ورسي دلته ورتل خو بدعت ته بس حج وکړي چې واپس شو یعنی دې ایمان دار د زړه زویم ها پکې ملار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تله دې آینده جمعه به تاسو ته ویم زمونږ د مشرانو زمونږ د علماو د اغلارو په اړه کې څه نظریه و شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحم الله د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث د خپل سترګو دا باڼه د روزي مبارک دغه اطراف او حدود دا به پدی باندې جارو کول تو ګور څومره احترام ور سره دی دا ته چې تاسو له ادب نه خالی دی تاسو له محبت نه خالی دی تاسو له عشق نه خالی دی تعال ته څنګه ورتل بدعت غني پر محترمو یو ادب امدغه دی
علامہ تانوی صاحب رحم الله فرمایي چې موږ روزه مبارکه ته ورشو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاضری وکړو، زکا څوک چې حج ته راغی، څوک چې مکه مکرمه ته راغی او مدینه منوره ته رانغی زما زیارت لپاره، نبی علیہ السلام فرمایي فقط جفانی، د انسان زما سره ظلم وکړو، د انسان زما سره بے وفایي وکړه، د انسان زما سره جفا وکړه، نو ان شاء الله التبه حاضری کو. الله دې موږ ټول مسلمانان بار بار بوزي دعا وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی مینه او محبت نصیب کړي. الله هر قسم بیا ادب او ګستاخی نه مونږ محفوظ وساتي. الله مونږ بیت الله شریف تم بار بار بوزي. الله مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم تم مونږ بار بار بوزي. الله د نبی علیہ السلام روزي مبارک تم مونږ بار بار بوزي. پروردگار مونږ ته په هغه ځای کې مرګ نصیب کړي، الته پروردگار مونږ ته قبر نصیب کړي. رب العالمین څومره مسلمانان چې نه تللی دي حاضر مجمع کې زمون आवाज اوري زنانه الله هغه بوزي، څومره چې تللی دي پروردگار بار 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 هغه بوزي. الله د هر قسمه ګستاخی بیا د نبی علیہ السلام د صحابه او تابعین او د اسلافنا مونږ محفوظ وساتي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين امين. صلی الله تعالی علیه